بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول راته روغ او جوړ اوسېږئ. غواړم چې تاسو ته د سبا د ورځې یعنې د 1402 کال د جوزا د شپږم تاریخ د بایومتریک د ولایتونو د تاریخ وهنې نوبت تاسو سره شریک کړم. لومړی سر کې راځم چې کابل نوبتدهي یا د بایومتریک تاریخ وهنې تاریخ یې چې دا د 1401 کال د دویمې میاشتې شلم تاریخ ته رسېدلی ده. دوم ورپسې کاپیسا ده. د کاپیسا چې ده د 1401 کال د اولې شپږم تاریخ ته رسېدلی ده. دریم ورپسې پروان ده. پروان چې ده د 1401 کال د دویمې میاشتې 29 تاریخ ته رسېدلی ده. څلورم ورپسې وردګ ده چې د هغه تاریخ وهنې نوبت چې ده 1401 کال د شپږمې 21 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې لوګر ده. لوګر د 1402 کال د اولې 14 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې ننګرهار ده. ننګرهار د 1401 کال د اوومې میاشتې 2 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې لغمان ده. لغمان د 1401 کال د 12مې میاشتې 6 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې پنجشیر ده. د پنجشیر تاریخ چې ده 1401 کال د 5مې 4 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې بغلان ده. بغلان چې ده د 1401 کال د 5مې 18 تاریخ ته رسېدلی. بغلان پسې بامیان ده چې بامیان نوبت وهنې تاریخ 1401 کال د 9 تاریخ ته رسېدلی ده. ورپسې غزني ده. غزني چې ده د 1401 کال 11مې 25 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې پکتیا ده. د پکتیا تاریخ چې ده نوبت وهنې د 1401 کال د 12مې 19 تاریخ ته رسېدلی ده. ورپسې کونړ ده. کونړ چې ده د 1401 کال د 12مې 15 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې نورستان ده. نورستان تاریخ وهنې نوبت وهنې تاریخ یې د 1402 کال د اولې 9 تاریخ ته رسېدلی. ورپسې بدخشان ده. بدخشان چې ده د 1402 کال د اولې 20 تاریخ کې ده. ورپسې تخار ده. تخار چې ده د 1402 کال د اولې 20 تاریخ کې ده. تخار پسې کندوز ده. کندوز چې ده د 1402 کال د اولې 12 تاریخ ته رسېدلی ده. او ورپسې سمنګان ده. سمنګان چې 1401 کال د 12مې په 12 تاریخ کې ده. ورپسې سرپل ده. سرپل چې ده د 1401 کال د 12مې 9 تاریخ ته رسېدلی ده. ورپسې غور ده. غور چې د 1402 کال د اولې 21 تاریخ ته رسېدلی. غور پسې دایکنډي ده. دایکنډي تاریخ چې د 1401 کال د 11 تاریخ کې ده. بیا ورپسې اروزګان ده. اروزګان چې د 1401 کال د 5مې 14 تاریخ کې ده. ورپسې زابل ده. زابل چې د 1402 کال د 2مې 26 تاریخ کې ده. ورپسې پکتیکا ده. پکتیکا چې د 1401 کال د 12مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. ورپسې خوست ده. خوست چې د 1402 کال د اولې 9 تاریخ کې ده. ورپسې بلخ ده. بلخ چې د 1401 کال د 3مې میاشتې 29 تاریخ کې ده. ورپسې جوزجان ده چې 1401 کال د 12مې میاشتې 15 تاریخ کې ده. فاریاب. فاریاب چې د 1401 کال د 5مې 5 تاریخ کې ده. هلمند. هلمند د 1402 کال د اولې 20 تاریخ کې ده. کندهار. کندهار چې ده د 1402 کال د اولې 12 تاریخ کې ده. ورپسې بادغیس ده. بادغیس چې 1401 کال د 12مې اول تاریخ کې ده. ورپسې هرات ده. هرات د 1401 کال د 3مې 24 تاریخ کې ده. ورپسې فراه ده. فراه چې ده د 1401 کال د 12مې 20 تاریخ کې ده. ورپسې نیمروز ده. نیمروز چې د 1402 کال د اولې 8 تاریخ کې ده. فعلا لپاره د کابل نوبتدهي چې ده د شلم 19 او شلم کې ده. شلم څخه هغې طرف ته 20 او 20 ته نه راتلی. راتلونکې هفته کې احتمال شته چې تر 25 تاریخ پورې د کابل نوبتدهي ورسیږي.
او فعلا لپاره د کابل کې توزیع چې ده د پاسپورټونو تر شاوخوا 1000 کسانه روزانه بایومتریک کیږي او په ولایتونو کې چې کیږي کوم لیستونه چې خپریږي زموږ په کانال کې البته هغه چې موږ ته په لاس راځي هغه 1400 کسانه دي، یعنې د 33 ولایتونو کې فقط فعلا لپاره هره ورځ 1400 کسان بایومتریک کیږي. او پنجشنبې ورځ چې ده هره پنجشنبه دې نه وروسته هره پنجشنبه مریضانو ته اختصاصي کسانو ته وضع شوي کوم کسان چې مکتوب ولري هغوی ته په ولایتونو کې وضع شوې ده، او غیر حاضر کوم کسان چې غیر حاضر اوسېږي هغوی ته وضع شوې ده، هغوی کولی شي چې پنجشنبې ورځ مراجعه وکړي او بایومتریک شي. او بل کوم کسان چې دغه تاریخونه مشخص شوي دي سبا د ورځې لپاره البته د 1402 کال د 3 شپږم تاریخ باندې بایومتریک مشخص شوی ده او سبا یې بایومتریک ورځ ده، نو د ځان سره البته اړین اسناد چې دي اصلي تذکره به ځان سره ولري. اصلي تذکره که چیرته تاسو تذکره کاغذي اوسېږي باید د احوال نفوس کې تایید کړئ. که چیرته تاسو بایومتریک په کابل کې اوسېږي باید د عمومي ریاست احوال نفوس کې تایید کړئ چې موقعیت یې سره شمالي کې موقع لري. او که چیرته تاسو په ولایتونو کې اوسېږئ باید د ولایتي امریت احوال نفوس کې خپله کاغذي تذکره تایید کړئ او الکترونیکي تذکره تاییدي ته اړتیا نه لري. بل ځان سره باید 4 قطعي عکسونه باید ځان سره ولري. کوم کسان چې ولایتونو کې بایومتریک نوبت رسېدلی ده حداقل باید ځان سره 4 قطعي عکس ځان سره 4 په 3 کې یا فکر کوم 4 په 5 کې عکسونه باید ځان سره ولري. او په کابل کې کوم کسان چې دي بایومتریک رسېدلی ده دوی فقط کولی شي 2 قطعي عکسونه ځان سره راوړي. او بل درېیمه شماره کې چې ده دا ډېره مهمه ده چې باید ځان سره فرم نهایي باید ځان سره لري. هغه فرم چې تا ته د تاریخ بایومتریک مشخص شوی ده فرم به ځان سره وړي چې 2 ورق ده چې یو لومړی ورقه د بایومتریک پورې مربوط ده او دویمه ورقه چې د بانک پورې مربوط ده. هیله لرم چې دا ویډیو خوښه شوي اوسېږي. زموږ څخه د ملاتړ په موخه دغه ویډیو ځان سره خپل ملګرو سره البته شیر کړئ په ګروپونو واتساپ کې ټلګرام کې ایمو کې فیسبوک کې هر څه چې ځان سره لرئ دا ویډیو سره شیر کړئ او دغه زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ لیدونکي هم ډېر شي او تاسو ته ښې ویډیوګانې جوړې کړو تر څو ستاسو مشکلات حل شي. مننه، کور آباد. او بیا هم که مشکلات هم درلودم نو کولی شئ زموږ واتساپ شماره فعاله ده 24 ساعته کولی شئ چې زموږ واتساپ شمارې ته میسج وکړئ. تاسو لیدلی شئ چې زموږ د واتساپ شماره په دې تصویر کې هم ښکاري او ډسکرپشن باکس کې به هم تاسو ته پوسټ کړو. مننه، کور آباد.